سلامونه نیک هیله احترامات هیله د ټول به روغ جوړ او صحتمند وئ. دوستانو نن درته د سویس د مهاجرت په اړه باندې معلومات درکوم چې سویس کې کوم ډول اسناد ورکوي. مخکې له دې نه چې موضوع ته لاړ شم تاسو نه په خورا درنښت هیله کوم چې چینل درسره سبسکرایب کړئ، ویډیو له ملګرو سره شریکه کړئ او د کومنټ له لارې نه خپل نظر، انتقاد او پیشنهاد شریک کړئ. دوستانو هدف مې له دغو ویډیوګانو څخه خاص او خاص د تاسو پوهول دي، هغه کسان چې دې برخه کې ضرورت لري معلوماتو ته د هغوی پوهول دي. نو په ګډه به کوشش کوو چې دا هدف ترلاسه کړو. راځم په ویډیو باندې موضوع باندې غږیږم. لکه مخکې مې چې وویلې یو کس چې کله سویس ته راسي او د پناه غوښتلو درخواست وکړي، هغه به د درې ډول اسنادو څخه یو ترلاسه کوي. یا به ان ترلاسه کوي او یا به اف اسناد ترلاسه کوي او یا به هم بي اسناد ترلاسه کوي. نن په دې ویډیو کې درته په ان باندې غږیږم چې ان اسناد کوم اسناد دي او چاته یې ورکوي. دوستانو ان اسناد هغو کسانو ته ورکوي چې کله راسي سویس ته او د پناه غوښتلو درخواست ورکړي، سي وي ورته ولیږي. کله چې دوی یو کمپ ته انتقال کړي، هغه غټو کمپونو چې ټول سویس کې 6 غټ کمپونه دي، 6 ولایتونو کې یو له هغو کمپونو ته ولیږي. بیا دته انټرویو راځي، چې کله انټرویو دته راسي نو د له انټرویو نه وروسته دته په څو هفتو کې یا یو میاشت کې یا 10 یا 15 ورځو کې هغه هر کانتون ته هر کس ته فرق کوي. دته جواب راځي خو د ده جواب ان وي. ان معنا نیګټیو، نیګټیو معنا منفي، د ده جواب منفي وي. دا منفي دوستانو بیا دوه حالته لري. یو داسې منفي ده چې کله یو کس ته ورکول سي، د یو کس دوسیه وڅېړل سي، وروسته له هغه نه دته ان ورکوي. خو لومړی ان دا چې دته دی دلته د پناه غوښتلو حق نه لري، دی لیږي بل هیواد ته ډیپورټ کوي. یعنې هغه کسان چې د نورو هیوادونو ګوتې لري او هغوی دلته حق نه لري چې دلته د دوی بیا د پناه غوښتلو درخواست وکړي، هغوی لیږي بیرته ډیپورټ کوي. او دویم ان چې ده هغه د انتظار ان ده. هغه په دې معنا باندې چې کله د یو کس دوسیه څېړل سوې ده، هغه معلومات یې کتل سوي دي، خو دوی وروسته د دولت داسې پرېکړه نه ده کړې، یعنې دوی ته معلومات نه ده سوی دې کس سره څه وکړو، آیا دا بیرته ولیږو، دته اف اسناد ورکړو، بي ورکړو، کوم اسناد ورکړو. نو دغه دویم ان چې ده دا تقریبا ښه ده او ډېر چانسز شته چې دا دته څه ورکړي، اسناد ورکړي، یا اف ورکړي یا بي ورکړي. یعنې ډېر کم چانس ده د دې چې بیرته دا ولیږي، یعنې ډېر چانس د دې ده چې دته اسناد ورکړي. کوشش وکړئ دوستانو، ما درته پیشنهاد ده چې په دغه دوره کې چې کله تاسو ته ان درکړی وي نو کوشش وکړئ په دې دوره کې خپل ځان ښه ثابت کړئ، خدای نخواسته غیر قانوني کار مه کوئ او یا داسې جنګ ونه کوئ یا داسې څه ونه کوئ چې هغه تاسو ته تاوان وکړي. ځکه په دې دوره کې تاسو د ګوري دوی تاسو د څېړنې لاندې یې، دوی پوښتنه کوي چې چېرته اوسئ، چې کوئ چې نه کوئ. نو کوشش وکړئ دې دوره کې یو څه ځانونه کنټرول کړئ، غیر قانوني کار ونه کړئ، تر څو په آینده کې له خیره سره سم جواب درته راشي. دا وه د ان په اړه باندې ویډیو، له ملګرو سره یې شریکه کړئ. تر بیا یوه بله ویډیو، د الله په امان.